الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. کرمورونو دا سورة بقره ده. سورة بقره دا مدنی ده. د رسول الله صلی الله علیه وسلم د هجرت نه مخکې را نازل شوی دی. ټول مدني دی، په دې کې هیڅ کوم خلاف نشته. او دا چې د 280 یا بل ځای کې 280 آیاتونه لري. د دې سورات نوم ځکه بقره دی چې په دې کې د حضرت موسی علیه السلام دغه معجزه یادونه شوې ده. دغه معجزه احیا پکې شوې ده چې هغه ښکارا واضحه معجزه ده چې الله سبحانه و تعالی نو ته هغه دغه په واسطه باندې هغه وجل شوی را ژوندای کو چې کله کیسه به ورسته راشي چې کله یو شخص په بنی اسرائیل کې وجل شوی او قاتل یې خلکو نه پیژندل، نو د خبره موسی علیه السلام ته راوړه چې کدی شي دای قاتل معلوم کړه. الله وحی ورته وکړه چې ته یو غوا ذبح کړه. نو بیا د دغه غوا یو جوس په دمړي باندې ووایا، نو هغه به ژوندای شي د الله په اذن باندې، او دا به د الله په قدرت باندې یو ستر برهان شي. دا به د دې پر دلیل شي چې الله پس د مرګ نه د خلق داسې ژوندۍ کوي. د دې د قصه به ان شاء الله مفصله په خپل ځای کې راشي. د دې سورات هغه چې دي موضوعات، دا سورات موضوعات د دي چې دا کې ډېر ستر تشریعي احکام یاد شوي دي. په دې کې د عقاید او احکام شته، په دې کې عبادت شته، په دې کې معاملات شته، په دې کې اخلاق شته، په دې کې د نکاح امور شته، په دې کې د طلاق امور شته، په دې کې عیدت و غیرها نور شرعي احکام هم پکې شته. د دې سورات فضیلت نبی علیہ السلام بیان کړی دی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی دی لا تجعلوا بيوتكم مقابر ان الشيطان ينفر من البيت الذي تقرأ فيه سورة البقره اخرجه مسلم والترمذي. حضرت نبی اکرم صلی الله علیه وسلم فرمایلی چې تاسو خپل کورونه نه قبرونه ما جوړوي هدیره. شیطان دغه کور نه تختی چې په سورة بقره ویل کی. د حدیث موږ ته یو شای دام راوښودل چې کوم کور کې چې قرآن شریف نه ویل کی هغه داس دل کمړي او بل پندو سمغه تاسو ژوند کیږي. زموږ کور نه پندو ژوند کیږي، زموږ منطقه په قرآن سره ژوندۍ ده. نو دای فضیلت دی دا سورات چې دی نور د دې فضیلت مبارک نور احادیث هم راغلي، په دې باندې اکتفا کوو. مناسبات دې د سورات مخکینی سره مناسبات یې دا دی چې الته په سورته فاتحه کې موږ د الله نو وختل چې هدنا صراط المستقیم، الله موږ ته مستقیم لار وخیا. نو دلته جواب راغلو چې هغه مستقیم لار چې تاسو وخته ذالک الکتاب لا ریب فیه، نو دا هغه کتاب دی چې په دې کې هیڅ کوم شک الته موږ وخته مستقیم لار په دوه صورت کې جواب راغلو. او بل مناسبات واجه خو ډېر دي. حکم عقیده ذکر شوی و، په دې کې عقیده ذکر شوی ده. حکم عبادت ذکر شوی دی، په دې کې عبادت ذکر شوی دی. نو دا شان پکې ذکر شوی دي. نو دای مناسبات دي دغه الف لام میم. دوته سورته مقطعات یا متشابهات حروف ویل کی. او قوی خبر امدغه ده چې د دې په معنا باندې واځي الله خبر دی. الله اعلم بذلک بمراده، د دې په معنا باندې واځي الله خبر دی. ګټه پکې زموږ دا ده چې موږ الله ته وایو چې موږ په خبرو چې موږ په پویګو ام ایمان پلرو، او په خبرو چې موږ نه پوی هم ایمان پلرو. نو دا حروف چې د خپل یو معجزه ده او د کفارو وګونه ټکوي چې دا خو مغه الفاظ دي چې تاسو په خپل محاورو کې استعمالوي. نو راشه د دې معنی معلومه کوي. نو د کې دا حکمت لري. ذالک الکتاب، دا کتاب چې دی لا ریب فیه، په دې کې هیڅ کوم شک نشته چې دا د خدای د خونه د حق دی، په دې کې هیڅ کوم شک نشته. شک چې دی دا په دوه قسمه دی. یو شک هغه کې دی د انسان خپل ذهن کې یو په معلوم کې
په کتاب کې شک نشته. که شک که کفار شک کا شک د دې په ذهنو کې دی. دا داسې مثال لري لکه یو څوک چې مریض وي، ذائقه یې خراب وي، نو بیا هغه ته شات ورکړي، شات ښه خواږه شات ورکړي، نو دا شات خوري وي، دا شات ډېر ترخه دي، شات خو ترخه نه دي، د ذائقه خراب ده. نو په دې کتاب کې هیڅ کوم شک نشته. نو شک اصلا چې کفار شک کې کا شک د دې په ذهنونو کې دی. ذالک الکتاب، دا قران چې دی چې را نازل شوی په محمد رسول الله باندې، دا هغه کتاب دی لا ریب فی، چې په دې کې کوم شک نشته. د قران صفات بیانوي، په دې کې شک نشته چې دا من عند الله، د خدای د خانه دی. څوک چې په دې کې فکر کوي، څوک چې تدبر پکې کوي، دغه د پر کوم هغه نشته. او هدن، دا قران چې دی دا هدایت کوونکی دی. نو دلته درې ډلې په هغه کې ذکر کړي. قران خلق چې تقسیموي د اعمالو یا د عقایدو په اعتبار تقسیموي. دلته نو د خلق تقسیم کړي درې تقسیم دي. یو د متقیانو ډله ده، او بل ډله چې ده هغه د کفارو ده، او بل ډله د منافقینو ده. منافقینو او دا سورۃ چې دی دغه درې وړو ډلو صفات هم بیانوي او نتیجې هم بیانوي. هم صفات د مؤمنانو، هم د کفارو، هم د منافقینو. نو د ایمان حقیقت واضح کړی، د کفر او د نفاق حقیقت واضح کړی. نو د دې لپاره چې خلق مقارنه وکړي، یو په پرتله کوي چې د شقا خلق کو نتیجه شي ده، د شقا د خلکو او د نکبخت د خلکو هغه د دې هغه څرګند. نو الله سبحانه و تعالی ذالک الکتاب، دا کتاب چې لا ریب فی، په دې کې کوم شک نشته. خدان دا قران چې د هادی دی د مؤمنانو متقیانو لپاره، د ټولو خلکو لپاره هادی دی. خو متقیان دا څه وکړل چې دا د قران د خلق دی، نو ځکه دی وکړل. الذين ده کسان دي، د دې صفاتونه بیانوي. عبد الله ابن عباس رضی الله عنه چې متقیان هغه کسان دي چې دوی ځان ساتي د شرک او د کفر او د فاحشه کارونه، او دوی عمل کوي په طاعت الله باندې. حسن بصری رحمت الله علیه فرمایي چې متقیان هغه خلک دي چې دوی ځان ساتي دوه شانه چې الله په دې باندې حرام کړی دي، او دوی ادا کوي هغه فرضونه چې خدای په دې باندې یې. اوس د متقیان صفاتونه بیانوي. د قران خلق دي د متقیان، نو دای صفاتونه دي. الذين يؤمنون بالغیب، متقیان هغه کسان دي چې دوی باور لري په غیب سره. کوم شان چې د دینه غائب دي، د دې د حواس نه غائب دي، دي حواس نشي درکولای، لکه بیا ځان، لکه جنت، ور، صراط، حساب غیر ذلک، بعض نور شان دي. نه په دې باندې چې نبی قران او نبی علی السلام دې ته خبر ورکړی دی، دې په دې کلک باور لري. دلته د عقیده بیان شو، د اعمال بیان شو. او یقیمون الصلاه، او دې قائموي منځونه ادا کوي په اکمله طریقه، ارکان، شروط، خشوع دا ټول مراد کوي، آداب د منځ دا ټول مراد کوي. عبد الله ابن عباس رضی الله عنه اقامت المنځ اتمام د رکوع د سجده دی، د تلاوت او د خشوع دی. تاسو رکوع به تمام وي، سجده به تمام وي، تلاوت به صحیح وي، او حضور پکې برابر وي. نو دا ادا کول. و مما رزقناهم، او دا بل صفات دي. و مما رزقناهم، او دا څنګه چې موږ دوی ته روزي کړي، ينفقون دی نفقه کوي. د قران د داس خلکو لپاره هدي دی، او د متقینو صفات دی چې متقی هغه خلک د متقین چې موږ کوم څه ورکړي دي، هغه دوی انفاق په سبیل الله کوي، په وجوه د بر، په وجوه د خیر او د احسان کې دوی مالونه مصرفوي. والذین، او هغه کسان دي متقیان یؤمنون چې دوی باور کوي بما انزل الیک، په هغه څه چې را نازل شوی دي تا ته. دوی باور کوي په ټول هغه شان چې ای رسول الله چې تا د الله د خونه راوړي. و ما انزل من قبلک، په قران باور کوي. و ما انزل، په هغه څه باندې هم باور کوي انزل چې را نازل شوی دي من قبلک، مخکې د تانه چې کوم کتابونه راغلي د آدم علی السلام نه ته محمد رسول الله پر کوم کتابونه د اسمان راغلي دي. د متقیانو عقیده، مسلمانانو عقیده ده چې د ټول حق دي. اولین کتابونه صحیفه په آدم علی السلام نازل شوی دي، ورستای کتاب قران عظیم شان دی په محمد رسول الله را نازل شوی دی. نو پس د قران نه بل کتاب نه رسي. نو هغه مخکینی کتابونه د خپل وخت لپاره چې الله سبحانه و تعالی د دې رهنمایي لپاره نازل کړي په د مخلق عقیده. او بالآخرت هم یوقنون، او په آخرت څه دوی یقین کوونکي. ډیره ښه عقیده ده. کوم فرق په کتابو کې نه، پر رسولانو کې د شان کې فرق نه کوي. لکه يهوديان چې بعضی مني بعضی نه مني، موږ داسې نه یو.
وبالآخرة هم یوقنون، او په آخرت سره دوی اعتقاد لري، کلک عقیده لري، شک پکې نه کوي، هیڅ شک پکې نه کوي او نه په څه کې چې کوم د آخرت میدان کې دوی ته مخې ته رسي په جزا ده او پاینده کې چې دوی ته جنت رسي، ور دی، حساب دی، میزان دی، نو دا دار د آخرت کې چې کوم څه دي په ټولو باندې عقیده لري. اولئک علی هدن، دا خلک په هدایت باندې دي، الله د خانه دوی ته هدایت شوی دی، دوی ته د الله د خانه هدایت شوی. دا صفات جلیله، دا خپل صفاتونه، دا لوی صفاتونه چې په دې کې وو، نو د دغه صفاتونو خوندان چې متصف دي د صفات جلیله وسه، د په نور دي، د په بیان دي، دې ته د الله د خانه بصیرت او پوهه ورکړي شو. او اولئک هم المفلحون، او دا خلک چې دي د فائز دي په درجات عالیه وسه په جنت کې. ان الذين كفروا، وتحقیق سره کس کله چې نو دا غره د متقینو صفاتونه وو، نتیجه یې بیان کړه. نتیجه دا شو چې اولئک علی هدى من ربهم واولئک هم المفلحون. کله چې الله صفات د مؤمنانو ذکر کړ په آیات سابقه وکي، ورسته صفات د کفارو راوړي، د دې لپاره چې فرق خو واضح شي د دوه ډلو په منځ کې، او خلق مقارنه وکړه د ابرار او د فجار په منځ کې، او تمیز راشي د نیکبختانو او د بدبختانو په منځ کې. تعرف الاشیاء بازدادها، شان په ضد څه پیژندل کی. ان الذين كفروا، نو وسه د کفارو ډله بیانوي. ان الذين فتحسر کسان چې دوی کافرون شوی دي، دوی انکار کوي د الله آیاتونو او د محمد رسول الله پر رسالت سره، سواء علیهم، برابر ده په دوی باندې، انذرتهم کته دوی وډار کې، ام لم تنذرهم کته دوی ونه ډار کې، لا یؤمنون، دا باور نه کوي. دا د الله په علم کې کفار دي. د کې تسلیت د نبی علی السلام ته چې قوم به تکذیبولو، نو بیا خدای پاک دغه علت ورته بیان کړو چې د دې لپاره چې دا ځکه ته تکذیبوي، ته دروازغن بولی، چې علت یې دا دی چې بدای کې علت یې په سبب د عدم ایمان دی چې د ایمان نه وروړي اصلا. نو ختم الله مهر لګولای دی دوی په زړونو باندې، چې کله دوی کوپر اختیار کو، کوپر غوړه کو، او الله خو په عالم دی چې بس په دې کوپر کې د تصمیم ونه چې اسلام ته بنره ګرځو، الله خو دې په تصمیم په اعظم خبر دی، بس دغه خدای محرم په ولګول. دا څنګه چې یو په یو مهر په ولګول، یو په یو مهر الله نه لګوي. ختم الله على قلوبهم، الله مهر ولګول د دې په زړه باندې، نو په دې کې نور نه داخليږي، په دې کې ایمان رڼا نه کوي، په دې هغه کې چې کوپر پکې کوم زړه کې او تصمیم یې دی چې نه یې وباسي. ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم، او د دې په سترګو په دې په غوږونو باندې خدای مهر ولګول، وعلى ابصارهم، نو حق نه په اوري، وعلى ابصارهم غشاوه، او په سترګې د دې باندې پردې دي چې هدایت نه ویني، حق نه اوري، په حق باندې ځان نه پوي، په حق د حق د پیژندلو په حق لا عقل په کار نه اچوي. نو هغه اسباب چې الله د حق د پیژندلو لپاره ورکړي دي، هغه اسباب په کار نه اچوي. د حق د پیژندلو لپاره اسباب درې مهم اسباب دي. زموږ په عقاید نسبیه وکي دا راوړ دي، شرح عقاید نسبیه کې چې حق څوک پیژني، نو هغه درې اسباب دي هغه لپاره. یو حواس سلیمه الله ورکړي، او بل چې د عقل دی، او بل شریعت دی، وحی ده، قران دی او سنت رسول الله اسلامي شریعت دی. نو دوی د حواس سلیمه استفاده ونکړه، دوی چې د عقل نه کار ونه خستو، بس الله مهر په ولګولو. نو شریعت خو بس ووم نه منلو، نه حواس سلیمه نه استفاده وکړه، نه د عقل نه، او شریعت ونه منلو، د انکار وکړه. ولهم عذاب عظیم، او د دې لپاره عذاب دی، لوی عذاب دی، لا ينقطع عذاب دی په سبب د کفر سره. دای نتیجه شو، هغه د دې صفاتونه شول ابد صفاتونه، او دا غي چې دای نتیجه شو. ومن الناس من يقول، د دې مناسبات د مخکینی صدا ده چې الله سبحانه و تعالی صفات المؤمنانو ذکر کړل، په خوب سي ورسته صفات د کفارو ذکر کړل، اوس یو بل سم درې مډاله خطرناک ډاله ده چې هغه ایمان پر کوي کو پر پزړه کې ساتل. دا تقریبا په 14 آیاتونو کې د دې بیان شوی دی، څو پورې چې مسلمانان د دې عظیم خطر وپیژني، د مسلمانانو د لاس رستونی دی منځي، او د دې ضرر ډېر ستر دی.
بیا خدای پاک د دې د ښه وضاحت لپاره چې مسلمانانو ښه وپېژني دوه مثالونه بیان کړل چې ښه زیادت راشي په کشف او بیان د دې کې. او خدای پاک توضیح کړل ټول هغه شیان چې دوی په نفسونو کې دي، کوم ظلمت دی، کوم گمراهي ده، کوم نفاق دی، او هغه څه خدای بیان کړل چې د دغو بیکاره صفتونو په نتیجه کې دی کوم حالت ته، کوم هلاکت ته ګرځي، هغه خدای بیان کړل. الله سبحانه وتعالى وفرمای ومن الناس او بعض د خلقنا. عبد الله ابن عباس رضی الله عنه چې دا آیات را نازل شوی په منافقینو کې، په عام منافقینو کې او په اهل کتابو کې، چې ابی بن سلول چې رأس د نفاق دی، او معتب بن قشير او جد بن قیس دی. نو دا چې دا به کله چې د مؤمنانو سره مخامخ شول ایمان به ښکاره کول، ایمان چې موږ ایماندار یو باور لرو. او بیا به داسې وي چې یهود منافقینو انا لنجد فی کتابنا نعته وصفته، رښتیا د حق پیغمبر دی، موږ د صفاتونه او د نعت او صفات موږ په خپل کتاب کې د وینو د پیدا کوو. ومن الناس او بعض د خلکو نه، ټول خلک داسې نه دي، بعض داسې خلک دي، من داسې څوک شته یقولو چې دی وایي آمنا بالله، ما ایمان په الله باندې راوړی دی. ایمان خو د خولې کار نه دی، ایمان خو د زړه کار دی. وبالآخرة وبالیوم الآخر، او دا ادعا کوي، ځینې خلکو نه دا ادعا کوي، د خبره کوي په ژبو سره چې موږ ایمان راوړی دی. وبالیوم الآخر، پر ورځ د آخرت موږ ایمان راوړی دی. وما هم بمؤمنین، وما هم دی ندی بمؤمنین، په حقیقت کې دی مصدقین ندی، باور کوونکي ندی، دی مؤمنان ندی، ځکه چې دا ایمان چې دی دا د زړه باور ته ویل کیږي. دی په زړه باندې باور نشته چې د قرآن په حقانیت او محمد رسول الله باندې عقیده ولري، صرف په خوله باندې خبره کوي، په عقیده کې نه. نو ځکه الله فرمایي چې دا مؤمنان نه دي. نو تفسیر بیضاوی کې وی چې دا دریم قسم دی، د مذبذبین دی، د دوړو قسمینو په میانس کې. نو دی هغه خلک دي چې د ایمان په خلو باندې راوړی، خو زړونه د دې ایمان نه راوړی. او تفسیر بیضاوی کې د داسې فرمایلی چې هم اخبث الکفاره وابغضهم الى الله، دا خبيثترین کفار دي د منافقین، او ډیر مبغوض دي الله ته ډیر مبغوض دي ټولنه. ځکه دا شې دي چې دی کفر پټ کو او هغه چې ایمان یې ښکارا کړلو، نو دی په حقیقت کې یو مسخره وکړه او دی خپل خبث او خپل جهل ته دوام ورکړو. یخادعون الله، دی خپل ګمان سره دی داسې ګمان کوي چې موږ الله غلط. یخادعون الله، دی ټګي کوي د الله سره خپل ګمان. والذین آمنوا، او د مؤمنانو سره ټګي کوي، د پرې معاملې په مخ باندې بيي چې ایمان ښکار کوي او کفر پټوي. یخادعون الله وما يخدعون الا انفسهم، او دی وما يخدعون، او دی پرې بنکو الا انفسهم، ټګي نه کوي مګر د خپل ځانو سره کوي. په حقیقت کې وبال د دوی د منافقت خپل ځان دی تراجع دی، ضرر دی تراجع دی، الله ته کوم ضرر نه رسي. وما يشعرون، دوی احساس نه لري په دې څه، دی چې دی شعور نه لري، ځکه دی په خپل غفلت ته دوام ورکوي او د دې حماقت د بخي نهایي انداز تر رسیدلی دی. او په قلوبهم مرض، وزنونه د دې کې مرض د شک او د منافقت دی. وزادهم الله مرضا، نو الله زیات کو د دوی مرض، وزادهم بس زیات کو دوی ته الله مرض هغه پلیتی خو په مخ کې هغه کې وا، نو چې کله قرآن شریف آیتونه په دې باندې تلاوت کېدل، فرایض به پیرتل، نو پوکې بم شک نو مرض نورم اضافه کېدل. ابن اسلام ویلي دی چې دا مرض په دین کې دی، دا مرض په جسد کې نه دی. دا غشک دی چې دوی په اسلام کې دا شک کوي، نو الله دې دوی د شک نور مرجو. ولهم عذاب الیم، دې پر عذاب دردناک دی، بما كانوا یکذبون، په سبب دغه څه چې دوی درواغ وایي، خپل دعوا کې دروازغن دي. دوی داسې وی چې موږ ایمان لرو، ایمان خو د زړه کار دی، درواغ وی په ځکه نشته. وإذا قيل لهم، او چې کله دوی ته ویل شي لا تفسدوا في الارض، فساد مکه او منافقین په ځکه کې په ځکه کې شک او کارونه ټول د فساد.
دا د منافقین. نو کله چې دوی ته ویل شول چې بعض مؤمنانو به ورته وي چې تاسو فساد مه کوئ، کوششونه ټول د فساد کوئ، په مځکه کې فتنې خوروئ په خلکو کې او کفر خوروئ او خلک د الله د لارې نه بندوئ. عبد الله بن مسعود رضی الله عنه وی فساد فی الارض هو الكفر، فساد په مځکه کې څه دی؟ کفر دی او عمل په ګناه سره ګناهونه کول. نو څوک چې د الله نه سرکشي کوي هغه مځکه خرابه کوي، مځکه یې فاسده خرابه کوي. قالو نو کله چې منافقینو ته ویل چې فساد ما کوي په مځکه کې، قالو دوی به انما نحن مصلحون، اصلاح راوستون کیو، موږ د خیر او د صلاح لپاره کار کوو. د قرآن شریف آیتونه د ذکر نوې چیرې نازلېږي، د خلک مقتدا شي او کار به ټول فساد وو. په اسلامي قانون به عقیده نه لرله او اعمال یې ټول فساد او خرابي او عیاشي او بد کارونه کول او په قرآن باندې عقیده نه لرله. نو دی خپل فساد خلکو ته د صلاح په صورت باندې ورمعرفي کولو. دا به داسې ورته کېدل ځکه دې په زړه کې شک الا آگاه اوسئ انهم هم المفسدون. نو زه تر ورسېدو نو دوی به چې قالوا انما نحن مصلحون، تحقیق سره الا آگاه اوسئ، بیدار اوسئ مسلمانانو، انهم دا منافقین چې دي هم المفسدون، دا مفسدین دي، ولكن لا يشعرون، ولكن دوی نه پوهیږي په خپل فساد باندې. یعنی آگاه اوسئ ای مسلمانانو، دوی حقیقي مفسدین دي بل څوک نه دي، دی لیکن دوی صدا هغه نشته، احساس نشته چې د خپل فساد دوی وویني، ځکه چې د ایمان نور په زړه کې ګل دی. د ایمان کې د ایمان نور په دی کې په زړه کې وای د خپل فساد دی. و اذا قيل لهم او چې کله دوی ته ویل شي امنو ایمان راوړی کما امن الناس، لکه څنګه چې دوی خلک ایمان راوړی. کله چې منافقینو ته ویل شو چې داسې صادق ایمان راوړی چې نفاق پکې نه وي، ریا پکې نه وي، داسې ایمان راوړی که صحابه کرام د رسول الله ملګري تاسو په خپل ایمان او خپل طاعت کې الله ته مخلص شئ. قالو دی به نؤمنو، آیا موږ ایمان راوړو کما امن السفهاء، لکه څنګه چې ایمان راوړی دی دغه بې عقلانو. مسلمانانو ته به د بې عقلانو په سترګه کتل، یعنی ایمان نه راوړو. آیا موږ ایمان راوړو؟ دا همزه د پر د انکار ده سره له سخريه او استهزاء ده. نو هغه څوک خو د صہیب او حضرت عمار او حضرت بلال ودا ناقص العقل دي، ناقص تفکیر دي، فکر یې ناقص دی. دا خبره کوي الا آگاه اوسئ، الله ترڅه چې قرآن چاته غوي، ترڅه چې حقيقي مالک چاته بیا قلوي، دي خو مسلمانانو ته بیا قلوي. الا آگاه اوسئ انهم دوی چې دي ومصطفی د ټولو جنایتونو، د ټولو باطل عقیده سره، د ټولو بد کارو عیاشي سره دوی مصلحین شول. مسلمانان او مؤمنان هغه چې د بد کارو نه ځان ساتي او ښه کارونه کوي، پاک عقیده لري، دنه دوی ته بیا اخلاق ښکارېدل. قرآن فرمایي الا آگاه اوسئ انهم دوی چې دي هم السفهاء د خپل بیا اخلاق دي، ولکن لا يعلمون، ولکن دوی نه پوهیږي، دوی نه پوهیږي په خپل حال سره چې دوی حال په ضلالت او په جهل کې دي. واذا لقوا الذين بل صفات بينهم، واذا لقوا الذين او هغه وخت چې کله دوی په مخامخ شول د مؤمنانو سره، قالو دوی به آمنا موږ ایمان راوړی دي. کله ورسمه مخشل اتفاقی اتباع ایمان ورته ښکارا کړ، موږ تاسو محبت لرو. و اذا خلو او کله به دی جدا شو، اذا شیاطینهم اور جمع بشول خپل رئیسانو ته چې کله ورغله، قالوا نو غته به داسې ان معكم موږ تاسو سيو، انما نحن مستهزئون، موږ په مسلمانانو باندې مسخري کوو، موږ تاسو په دین باندې یو چې تاسو کوم عقیده ده کفار ته به موږ تاسو په عقیده باندې موږ په دوه قوم باندې مسخري کوو، ایمان ورته ښکارا کوو. الله رات کا په دوی باندې، الله یستهزئ بهم، الله به جزا ورکړي د دې د جزا د دوی د استهزاء او د مسخرو جزا به الله دوی ته ورکړي. دا مشاکلتان ده، مشاکله غوته کی چې دوه الفاظ په شکل کې یو شی وي خو معنی تغییر وي. مثلا الله یستهزئ او تم مستهزئون او استهزاء، اوس دا دوه په الفاظو کې یو شی دی، هم استهزاء ده خو د اول د دوهم استهزاء معنا د سند لکه د اول په اول کې رښتیا مسخره دی، مستهزئون او مسخره به کول مسلمانانو. خدای چې دلته خدای په کوي چې الله یستهزئ، الله جل جلاله دوی ته یعنی جزا ورکوي. دلته استهزاء معنا د جزا ده. نو دلته د بلاغت یو
بیان دی پکې چې دوته هغه الفاظ ولکی چې دا د مشاکله الفاظ دي. په دې کې علما د بیان دوته مشاکله ویل کی. مشاکله دوته ویل کی چې دوی جمله په لفظ کې متفقې وي، په معنا کې مخالف وي. اوس دلته دواړه جمله مستهزئون او استهزئون دا هغه چې دي په الفاظو کې دواړه موافق دي، هم استهزاء ده هم استهزاء ده، په معنا کې مخالف دي. د دوهم استهزاء په معنا د جزاء باندې ده. الله یستهزئ بهم، الله جزاء ورکوي د دې د استهزاء جزاء خدای په کور کوي. لکه چې الله فرمایي وجزاء سیئه سیئه مثلها. اشتراو کوم ځای ته ورسېدو؟ ويمدهم او الله یې پرېږدي په طغیانهم په سرکشۍ کې، یا مهون حیران به پاتې وي خپل کفر او ګمراهۍ کې. اولئک الذین دا هغه کسان دي اشتروا الضلاله چې دوی اخستې ګمراهي بل هدا په هدایت ورکړای نو کفر یې اخستای. فما ربحت تجارتهم ګټونه کده دې تجارت هیڅ کومه ګټونه نه د دې عقد هیڅ کومه ګټونه نه. وما كانوا مهتدين او نن دوی لار مندون کړي راشدین نه دي په خپل حق. بیا الله جل جلاله د دې توضیح لپاره یو دوه مثالونه بیانوي چې دا خو صفاتونه شو، دا د دې صفاتونه وو. الله سبحانه و تعالی د دې هغه بیانوي د دې مثالونه. مثلهم کمثل الذي استوقد نارا، مثال د منافقینو داس دی لکه مثال دغه چې هغه ور بل کا. مثال هغه چاته ورته چې ور بل کا نو دا ور تور تیار وي، په دو تور تیار کې دا ور چې دی د بل کا نو چې کله ور بل کا محاول د ور رڼاشي دا یو څو قدمه کې وخت بیا باد راشي د ور مړکو بیا تیار کې پاتې شي. منافقین هم داسې دي. نو دای داسې دي چې د کلمې نه استفاده کوي، د کلمې د رڼا نه. د مسلمانانو سر او مال ارڅ په امن کړي دي، خو چې کله د غبات د مرګ سلی پیراغله، د مرګ باد چې کله پیراغله نو بیا یې دای مړ کو، بیا په قبر کې د دونه استفاده نشي کولای. بیا حیران دي چې ملایکه کله پښتنه کوي په تیار کې پاتې دي. نو مثلا هم مثال د منافقینو که مثل الذي استوقد نارا، لکه مثال د وکاس دی چې هغه بل کاور نو ورته وګوره. نو فلما اضاءت چې کله روښانه کا د ور ما حوله چارپیر، ذهب الله بنورهم، بس بوزي الله جل جلاله هغه نور ته بوزي ارنا خدای پاک ته بوزي، یعنی خدای پاک دا بالکلیه دا ور ټول مړ کړ نو بس ور ټول تیت شي او نور ورکشي. وترکهم فی ظلمات، نو خو چې قبر ته ولاړو بیا ملائکه غلطول شي، بیا د دغه نور نه چې دی البته په دنیا کې مسلمانان په غلطوي په کلمه سره، بیا په قبر کې دا کار دی کړی شي. وترکهم دوی پرېږدي په ظلمات په تیارو کې، لا یبصرون بیا نه ویني، بیا ویني نه. دا مثال دی منافقینو، دا یو مثال دی. نو الله فرمایي سمون دا داسې دی لکه کسوم، لکه کون داسې دی څوک چې په غوږ د حواس خدای پاک د حق د پیژندلو د پرور کوي. نو چې حق په ونه پیژني سره د چې د حواس موجود حق په ونه دا داسې دی لکه نه غوږ. خو یو څوک مثال په تور وسایل لري، یو څوک نه لري وسایل لري خو استفاده نه کوي. د دوه څه فرق کې چا نه لري. یعنی سومون دا کانه دی لکه کانه داسې دی خیر نه وي. بوک مون دا ګونګیان دی هم یو دا لاندې دی حق نه. سومون بوک مون یعنی دی ګونګ دی د حق خبره نه کوي. هم یو دا لاندې دی د کوم حواس چې خدای پاک له حق په ځندل د پرور کړی دیونه هم استفاده نه کوي. نو په هم لا يرجعون لاندې دی هدایت ویني نه. نو چې دا دغه حواس نه دی استفاده نه کوي د حق د پیژندل لپاره، نو دی بڅ په هم لا يرجعون، بس دوی نه راګرځي د ضلالت او د ګمراهۍ نه بیرته نه راګرځي اسلام ته. نو دا بل مثال الله بیانوي د دې دی چې ښه کشف شي تاسو ته ښه واضح شي د منافقین. نو الله فرمایي او کصیب من السما، یا د منافقانو حالت داس دی لکه هغه خوند باران په حیرت او په تردد کې، لکه باران نیولای سره، لکه هغه قوم چې دوی ته شدید باران ورسیږي. امزه کټوله ورته تیاروي، مزه کم تیاروي او باران رانازلېږي په تیاره کې، او اسمان هم ورته، اسمان کې کړسا هم وي، برق هم وي، صواعق هم وي.
نو فيه ظلمات نو د دې منافقینو مثال دا اثر نو قران یې د باران سره مشابه کو او دغه توري تیاری نه دي د قران شریف کې کوم ذکر دي دغه کوپر ذکر دی دا چې مخکې ذکر شو دای د تور تیارو سره مشابه کو او دغه هغه چې کوم دي د وعیدونه چې د کافر د پر د وعید د منافق د پر د وعید دی دا داسې د کتان در دي د پر دا د رات سره مشابه او د کوم چې دلایل د اسلام دي د برق سره مشابه کو د برق داسې نو د باران نیولای سړی نو دی داسې دی د قران سره لکه باران نیولای سړی چې په تور شپه کې باران پیوري او په دو باران کې برقم وي تندرم وي نو ته په خپل فکر کې د سړی به څومره حیران نو دیم د قران د نزول سم داسې دي همدغه سيدي چې کله د وعیدونو اوروي کله چې دغه د کوپر هغه په قران کې اوروي نو بیا نو څنګه کوي نه الله فرمایي مخې واضح کړم او کسای بن یو مثال یې داسته لکه د قوم چې هغه باران نیولې وي لکه مثال د غسدي چې باران نیولې وي من السماء د وریځ نه باران پر نازلي په ظلمات په دې هغه کې په دې وریځ کې تیارې وي ورعد او اغم وي رعدم وي تندرم وي وبرقن او برقم یجعلون اصابعهم نو دوی ګرځي خپل غوتی پیاده نه خپل غوګونو کې من الصواعق د څشنه د تندر دی وجنه هغه باران نیولای شي د تندر دی وجنه نو خپل غوتی په غوګونو کې اچي دوی چې د قران وعیدونه اوروي د دې په دې باندې داسې دي لکه تندر چې پرونه زلي حذر الموت دی وجه د ویر ولی غوګونو کې غوتو سرونه اچي دی وجه د ډار د مرګ نه چې د تندر موږ مړنه کو والله محیط نو د قران دی وعیدونه اوریدل دی د پرداسه مثال لري لکه دی د پرد مرګ حیثیت لري چې اور ویل کبر کوي چې والله محیط بالکافرین الله حقون کې دی په کفار باندې خپل قدرت سره د الله ته اراده او مشیت لاندې دی او دا چې د خلاصېدای نشي یکاد البرق قریبه ده چې د برق د خپل شدت او د خپل قوت نه او د زیات رڼا نه چې یوسی یخطب ابصارهم چې یوسی د دې هغه سترګې د یوسی په سرعت صحیح یوسی یخطب ابصارهم کلما اضاء لهم هر وخت کې چې اضاء لهم چې هر وخت کې به د دوی لپاره رخنایی وکړه مشو به دوی به کې ولاړل هغه برق به چې دوی لپاره لار رڼا کا به څه کې ولاړل واذا اظلم عليهم او چې کله په دوی باندې به کله په دوی باندې تیار کا قومو بیا بنو دوی وترېدل دا تصویر دی تصویر کوي تحیر کوي دی جهل کوي نو دیم یو څو قدم واخلي دغه د اسلام د څو دلایل چې کوم هغه په لري په وګه څه قدم واخلي او بعضو باندې چې کوم عقیده نه لري حالت بیا کلک ودرېږي په خپل هغه کې مکان دکې ورونه لوي ولو شاء الله کده خدای په خوښ شي لا ذهب بسمعهم الله به دې د غوګونو ظاهري قوم د خدای په دې منځي شي او ابصارهم د دې ظاهر دا چې دې پسترګو سه حق نه پیژني په غوګو سه کده خدای اراده شي د ظاهري قوه به هم دې منځي شي بخي استفاده ونه شي کولای ان الله على كل شيء قدير وتحقیق سره الله چې په هر شی باندې قادر دی الله هیڅ هم نشي عاجزولای نه په اسمان کې نه په ځمکه کې صدق الله العظیم